الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا راغلي یو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې پاک چاینا سنټر ته راغلي او دلته یقینا د پښتونخوا د خاورې د لاس نه جوړ څیزونو د هغې نمایش دی. د چیمبر آف کامرس په مدد سره چې کوم د سرحد چیمبر آف کامرس چې کوم د پښتونخوا چیمبر دی، هغې د چې کوم د پښتو په خاوره باندې چې کوم څومره کور کې چې کوم خلک په خپل لاسونو سره څه څیزونه جوړوي، د هغې نمایش دی. نمایش مقصد چې کوم دی نو د خلکو نه به تپوس کوو چې آیا د دې د نمایش انعقاد او د دې چې کوم اثرات دي یا د دې چې کوم فروټ دی هغې ته په کوم نظر ګوري، د نمایش انعقاد ته خلک په کوم نظر ګوري. خلکو نه به تپوسونه به کوو، تاجران به راسره وي، عام ولس به وي، هغوی سره به ګپې شپې لګوو. چېرته مه ځئ، ما سره اوسئ. جی کتونکو، یو خورکۍ سره ولاړ یم او د خورکۍ سره به هم خبرې اترې کوو چې دا هم چې نن دلته کوم یو ایگزیبیشن دی په پاک چاینا سنټر اسلام آباد کې، د دې هم چې کوم د نمایش دپاره څه څیزونه دي د هغې په هکله به د خورکۍ سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه یې؟ ښه یم، ټیک ټاک. تاسو څنګه یې؟ کومه د کوم ځای؟ د پېښور یو ګلبهار. څه دې راوړي دي او ولې دې راوړي؟ زیات موږ دلته خپل د هینډ میډ جولري راوړې ده، دې سره خپل هربل آیل شیمپو راوړی دي. او موږ چې دلته رالو نو صرف لکه دا ځای ته رالو چې صرف خپل دا پروډکټس موږ پروموټ کړو. او دا چې څنګه آیل شیمپو تاسو ګورئ نو دا هربل دي که نه، دې نه علاوه چې موږ مطلب نور چې موږ راوړي دي هینډ میډ ټول هر څه دي، خو دا هم هینډ میډ موږ یې په خپله جوړو. نو زموږ فوکس دی چې زه دلته رالو نوی پروډکټ دیو ته هغه کو پروموټ کو یا دیو ته هیلپ. جی دا انټیک څنګه انټیک دی او زاړه دي، نو دا څنګه تاسو هینډ میډ مطلب دا هم جوړوئ، کاڼي ماڼي راوړئ که څنګه؟ دا چې دی دا خو بیسیکلی بل کس جوړوي او پیسیز موږ ته میلاو شي، موږ هم په خپله داسې جوړو لکه زیاتر دا افغان کسان جوړوي، افغانیان چې څنګه وي هغوی. افغانۍ نه؟ نه موږ افغانۍ نه شو که الحمدلله. هغوی څه مسلمانان نه دي؟ نه هغه مسلمانان دي، داسې خو نه یم، خو بس هسې نن سبا چې کوم حالات دي نو ټول وایي پاکستاني وایي. موږ پیدا کړي دي که نه چې موږ وایو چې تا څنګه وایي چې شکر الحمدلله زه پاکستانی یم، مطلب هغه داسې دی ویلې بندوي چې هغه مسلمان نه دی. نه هغه مسلمانان دي. ګورئ هغه د لاس هغو غریبانانو قصور نشته، دا چې 3% کم دی هغه چې شاته نه سر کتونه کوي د هغو په نوم او زموږ په نوم 3% د سر وخوري. خو دا راته ووایه چې مطلب دا څنګه طریقې سره د دې څه سنټرې دي یا څنګه طریقې سره تاسو دا جوړوئ؟ دا زموږ وړوکې شانتي کور کې خپله فیکټري ده او داسې موږ فیکټري ده وړه شانتي کمره کې موږ ټول سامان هغه کړی دی، نو هغې ته فیکټري وایي، کارخانه وایي. نو هغه چې سامان پروت وي هغې نه موږ ډیلی پر ډے باندې 500 داسې جوړو. نو نه علاوه مطلب دا خو زه ایگزیبیشن میاشت کې یو نیم ځل راشي، 3 میاشتې پس راشي، بس هغه هم ضرورت د حکومت. نو تاسو چې کوم دی را په مخه کړي چې راځئ، صحیح ده. خو دې نه علاوه لکه مطلب تاسو دا څه طریقې سره دا ګوډس چې کوم دی دا سپلای کوئ یا نور ملکونو ته یا نور ځایونو ته یا نور ښاریو ته؟ داسې دی چې زموږ خو موږ پېښور چیمبر سره اټیچ یو، رجسټر یو که نه، نو وومن چیمبر سره موږ رجسټر یو، هغو سره زموږ زیاتر لینکیجز وي، هغو موږ ته زیاتر لارې وښیي چې بهی دا موږ سره کانټیکټ کسان دي، تاسو دې سره هغه وکړئ. یو خو هغو موږ لینکیجز پیدا کړي، بل دا چې زموږ داسې څه پروجیکټ په ذریعې سره تاسو ته څه درکوي یا مطلب یو 2 څیزونه خو به نه وي که نه، یو اډر یو غټ اډر به وي که نه؟ یو خو موږ ته داسې سیمینارز کې هغه کې هغلته زموږ لینک جوړ کړي. چای مای اوس کوي بس کیسه چای مای ونس کوي، هغه زموږ انفارمیشن دپاره زموږ سهولتونو دپاره چې کم سټیپس اوچتوي، نو هغې نه علاوه اوس چې زموږ میم شمه محکمه راغله وایس پریزیډنټ ده، هغه ډېر زیات سټیپس موږ له اوچت کړه. ایون څه داسې سټیپس چې لیډیز دپاره یې دا چې انټرپرینیورز څونه دي هغو دپاره یې ډېر زیات کار کړی دی. اوس هغو له یې کار کړی، مطلب سیمینار نه علاوه واوره که نه پریکټیکل لایف ته راځو.
سیمینارز یې داسې ایښي دي چې زموږ دپاره داسې نه چې هغه بس صرف سوچ کې بات کرو که نه هغوی چې ښځې ځان له څه وکړي نو هغو موږ لپاره داسې سټپس موږ ته ښایي چې تاسو پروډکټ داسې جوړ کړئ داسې سیل کړئ داسې خلکو ته پرزینټ کړئ هر څه موږ ته سټپ بای سټپ ښایي هغې نه علاوه چې دی هغو ښځو سره لکه هغه وایي چې موږ د ښځو له یو سینټر کوله وکړو هغو ته هلته موږ هر څه وښیو چې څه نه څه خو زده کړي چې کومې ښځې کور کې ناستې دي هغه راوځي بېروزګاري نه وځي اور کم پېښور چیمبر ماشاءالله ښه کار کوي د دې پر خوشحاله بالکل سیټسفائی دی یم خوشحاله ساته بله خور مې د السلام علیکم هغه وایي زه ګونګی یم خبرې نه شم کولی بهره مشر دی را سره مشر سره دوه خبرې به وکړم مشر السلام علیکم السلام څنګه مشر مې ښه خیر دی مشر سره وړي دا د سوات هینډ میډ شرټس دي صادرې دي دا مخامخ دا بیګونه دي دا خپل مطلب کور سوات نه راغلی لاله سنګوټې نه سنګوټې نه راغلی بالکل کالج و بیا کالج وران شو داسې بالکل څه داسې سهار هسې به تاسو ناست دي نو څوک راغلي دي څه داسې څه پښتو کې مونږ وایو چې چک اچولی یې که نه دی چک پاچې دا خو اوس پوره خلاصه صاحب په وجه لیټ و 12 بجو 2 بجو پورې او اوس چې دی نو ګاک راځي او کېږي ساډرونه دې اغوستي دي که نه او ملاویږي هسې ته وایي چې د سوات خو یې خو د سوات چې کوم ملبوسات دي د سوات چې کوم پراډکټ دی هغه د کمې علاقې مطلب کمې ښاري نه زیات آرډرز دي مطلب سوات ته راځي دلته نه خلک یې زیات خوښوي مطلب اکچولي د دې خلک مې خوښوي دا دې صادرې شوې ګرمې دا اوس موږ راوړي دي شالونه ډېر زیات خوښوي واړه شالونه غټ هینډ میک ګرمۍ موسم دی که نه نو اوس به د ګرمۍ د ګرمۍ دي او دغه چکن میکن وایي که څه چکن او دې کې لون او دې کپړې الله ورا سره او دې هم خبرې کوي د سوات نه سنګوټې نه راغلی او سنګوټې نه سنګوټې کالج را یاد شو بهر مخکې نور هم ځو داسې بلکې بل سټال هم دی ګرځوم هم نن دله چکر در کومه او چکر داسې در کومه چې سلام علیکم ورور مې ښه دی څنګه ښه شکر خیریت دی ټیک ټاک طبیعت خفه ناست دی نه خفه نه یو جي شکر دی بالکل زه ورور سوات نه راغلی یو سوات نه راغلی هم سوات نه راغلی هغې هم د سوات نه راغلي زموږ شالونه دي میاس کې چې کوم دی نو نور څوک کینولې چې فاصله پکې نه اصل کې دا د سمیډه والا سټایلز دي هغې سپانسر کړي دي مختلف لکه څوک د سوات کیسه نه پوهېږم دا سپانسر شوي دي او څنګه چلي دا لږ کیسه راته وکړه که نه چې دلته راشئ په څه طریقې سره راځي د دې داسې ترتیب وي چې مختلف ادارو سره زموږ رابطې وي لکه سمیډه دا سمال میډیم انټرپرایز ډیولپمنټ اتارټي د هغې سره زموږ رابطه وي نو چې داسې څه ایګزیبیشن کېږي داسې څه فیر کېږي نو هغې موږ ته ووایي چې یاره داسې ایګزیبیشن کېږي تاسو پکې حصه اخیستل غواړئ نو موږ ورته بالکل ووایو چې موږ په حصه اخیستل غواړو نو چې کوم اداره دا ایګزیبیشن کوي نو هغې ته پیمنټ هغې وکړي ټول ترتیب هغې جوړ کړي موږ صرف خپل پروډکټ دلته کې راوړو ټرم دپاره تاسو سره څه دي مطلب چې لانګ ټرم یو ریلیشن وي او بیا هغې نه پسې کوم دی نو ستاسو پروډکټ هم زیاتېږي د هغې مطلب کاسټ چې کوم دی نو کاسټ خو به د هغې خو چې میټیریل تاسو زیات ډیولپ کوئ جوړوئ پروډکشن یې زیات کېږي هغې دپاره لانګ ټرم دپاره څه فیصلې داسې ده چې موږ دا قسم ته ایګزیبیشن ته په یو خاص مقصد باندې راځو زموږ مقصد دا وي چې یاره خرڅ چې دی د هر ځای کې کېږي سوات کې هم زموږ کېږي خو دلته د پښتونخوا د مختلف حصو نه خلک راغلي دي خپل څیزونه یې روړي دي هغې سره زموږ روابط جوړ شي لکه اوس موږ سوات کې شال جوړوو او موږ په هغې باندې ډي خان کې امبرایډري کوو نو دا چې کوم د امتزاج جوړ شوی دی دا هم د داسې د ایګزیبیشنز نه چې د ډي خان خلکو سره زموږ رابطه جوړه شوې ده نو د هغې امبرایډري اوس موږ په صادر باندې په شال باندې ریپلیکیټ کړې ده په لانګ ټرم دپاره زموږ دغه دی چې یاره موږ داسې ایګزیبیشنز ته راځو خلکو سره رابطې جوړې شي نو یو خو دا چې زموږ د پروډکټ ډیزاینینګ یا نوې څه کار د یو علاقې مشهور وي هغه زموږ په صادر باندې راشي دویم دا چې داسې څه پروډکټ بل چا روړی وي چې هغه زموږ د پروډکټ نه مختلف وي هغه موږ په خپل پروډکټ په خپل شال باندې ریپلیکیټ کولی شو نو دا هم زموږ په ذهن کې وي نوې ډیزاین راشي نوې پروډکټ زموږ کاپی رایټ سیستم خو نیږه کاپی رایټ داسې وي زموږ خپل کاپی رایټ مطلب دی چې دی خو نه خو په یو سنس کې داسې دی چې موږ کوم ډیزاین دی کریټیویټي وي هغې ته به کریټیویټي انوویشن دی یعنی زموږ چې کوم ډیزاین دی د زرکون هینډي کرافټس دا په سوات کې بل چا سره نشته دی موږ ډیزاینر ځان سره ساتلی ده هغه ډیزاین جوړوي او بیا موږ په خپل صادر په خپل شال باندې کوو شړۍ په کول د سوات مشهور دی او د هغې غالبا
تیر کال بلکې سخت کال د هغې ډیم منځلی شوی ده. داسې څنګه مونږ سیندي ټوپي اجرک ډیم منځو داسې هغه هم داسې سټیپ اوچت شوی دی. د هغې په اړه باندې تاسو څه کړي دي؟ تاسو څه انپوټ شته؟ زموږ داسې دی چې موږ لکه د زرکون د پلیټ فارم نه د کلچر ډپارټمنټ یا د چې کوم یونیورسټیانې دي د هغې سره هم زموږ رابطه وي. ډپارټمنټ نه مطمئن یې؟ بالکل مطمئن یو. دا دې پکې خیر واچوي. نو هغې سره زموږ رابطې وي لکه څنګه چې دا د شړۍ او د پکول ورځ منځلې شوې وه نو په هغې کې زموږ پروډکټ تللی دي. او دغه قسم ته سیزونو هم یو فایده دا وي چې کوم ټریډیشنل سیزونه دي د هغې وخت سره قیمت قدر یې کمېدو والا لیسته که نه پکول شته دي جي کېدی که نه سنبال هم ساتلی نو پهله به دې ویلي ما په کول کې به خبرې کړې. نو د دې سیزونو وخت سره قدر کمیږي. وجه دا ده چې دا په لاس جوړیږي د دې قیمت زیات وي خلک چې دی آسان سیز خوښوي خو ټریډیشنل نه راته نه کړې ده په ملک کې او د چین والا سیزونه آسان او وخت هم نه ضایع کېږي او کیسه هم ختمېږي خو دا د په لاس باندې جوړي په دې باندې ټایم ډېر زیات لګي. خو بهرحال هغه خبره همداسې راشي چې بیا د دې چې څومره کاسټ راځي یا څومره وخت پرې لګي نو هغې مطابق د هغې قدر خو پرېږده چې د هغې اجرت پوره هم نه میلاوېږي. چا ته وایي نو هغه یې همداسې کېږدي وایي بازار نه به چای نه واله واخلم داسې. بالکل دغسې خبره ده. هغه کم قیمت هم وي. عام ګاهک ته عام کس ته دا پته نه لګي چې دا په مشین جوړ دی دا په لاس جوړ دی. نو دا قسم ته چې کوم د ایگزیبیشنز کېږي یا دا قسم ته پروګرامز کېږي د هغې یو فایده دا وي چې خلکو ته پته ولګي چې دا په څه باندې جوړېږي کوم پروسس نه تېرېږي او په دې باندې څومره محنت لګي مطلب د چې لاس جوړېدو کې نو د هغې نه بیا دا فایده کېږي چې خلکو ته پته ولګي. مننه کوم خوشحال آباد اوسې ورو ورو را سره د سوات نه او سوات یقینا تاسو به خپله لیدلي. مخکې ځو نور هم داسې ملګري ګورو چې هغوی څه راوړي دي څه نوي دي څه تازه دي او څه کیسې کتارې دي. ما سره اوسه. جی کتونکو وایي څنګه چې د بنو حلوا مشهور ده د بنو مازدیګری مشهور دی داسې د بنو چې کوم دی نو سپلی راغلی دی او د بنو سپلی هم چې کوم دی نو کلتوري ځای لري. د ورور سره به چې کوم دی نو خبرې اترې به کوم چې د بنو نه یې راله سپلی راوړي. سپلی د چارسدي دي خو دې ته پنجېدارې وایي خو چې مونږ ورته پنجېدارې وایو چې دوی ورته څه نوم وایي. اسلام وعلیکم السلام. ورور مې ښه دی؟ شکر مخکې شه شکر الحمدلله. بنو یې جی جی بنو څه مشهور دي داره؟ بنو شو جی بس بنو مساله مشهوره ده حلوه مشهوره ده او بنو نسوار مشهور ده بس جی دا وغیره دي. مازدیګری هم مشهور؟ بنو دیگره هم مشهور مشهور دی. بس جی هغه داسې چې ورو پروګرامونه یې پشه جی بالکل چوک بازار چې کوم دا شی ډېر څه کار کوې؟ زه جی دا سپلو جی سپلو کار کوې؟ مزیدار جوړې دي او تیلې میلې هم پکې لګېدلې دي او سم خشته مزیدار جی جی بالکل. بنو کې خو خټې ډېرې دا خو به خلک نه اچوي. نه جی دا خو دغه یو جی خپل هغه دي کسان دي جی بس خپل جی شوقین دي خلک شته که نه جی بالکل. دې ته کوم نوم اخلي؟ دې ته جی بنواله بنواله سپلی. جی او یو بندې سپلی یو پنجېداري دا خو پنجېداري جی دا پنجېدار تاسو هم ورته پنجېداري جی نو دا څنګه خپله جوړه یا خپله جوړ دي که نه؟ جی دا کاریګر دی هغه احساسایي او دا ورشکي چې کوم دا چې کلي سیمه چې جوړېږي دا باندې جی ډېر محنت کړې ده غمي ومي پکښې لګې دي دې وجه باندې دي. سرمن مرمن هم پکې استعمالېږي؟ جی سرمن هم باندې نه استعمالېږي لاندې سرمن استعمالېږي جی بالکل د سرمن استعمالېږي. جی نو څه چک یې واچولو کاروبار دی که نه؟ جی کاروبار د چک واچو څرنګه جی څوک راغله چا واغشته چا اډر درکړ؟ نه جی داسې خو بس سیل مقصد نه وي داسې خو بس د هغه مقصد وي. مطلب څنګه طریقې سره دا خو 1800 روپۍ ډېر ګران دي که نه؟ جی جی خو دا باندې جی محنت شو ده که نه جی ټیک شو دي. مننه کوم بنوالي سپلی وي او را سره یو بل ماما دی د بل ماما څه ګاډي ماډي راوستي دي او ګاډي داسې دي چې ګورو چې ماما سره وړي. اسلام علیکم لالا مې ښه دی؟ خیر دی جی څنګه مزاجونه؟ بالکل ټیک. لالا دا څه دي راوستي دي؟ دا جی د ګوډ مشین دی په پښتو کې ورته ګوډ مشین وایي. او مطلب هغه
کوداله موداله به ختمه شي موداله به ختمه شي قلبه به ختمه شي او د ثقافت دی هغه به چرته ختمېږي هغه به ختمېږي دې په وجه خلکو ته اساني راله د لسو کسانو کار به دا کوي او د چې کوم ګنټه کې یو جیره پټې وي او ګنټه کې یو لیټر تیل خوري او ورسره دا بل مشي دا ګنټه کې چې کوم دی نو یو جیره پټې وهي د زمیندارو د لسو کسانو کار کوي د او ورسره دا د جوارو د کر مشین دی دا جوړ کړی چا دی لالا ما جوړ کړی ولې دې جوړ خپل اخبار خبرې کوم جی تخبیه کې زموږ ورکشاپ دی او دا موږ خپل جوړ کړی یو ماشین باندې څومره خرچه راځي مطلب جوړولو یو ماشین باندې 15,000 روپۍ خرچه خرڅوي پسو دا په 15 خرڅوي جوړیږي په 15 خرچم په 15 راځي نو 15,000 روپۍ منافع خو بکیږي ډیمانډ شته او د ډیمانډ ډېر دی موږ د پی ټی سی ته ورکړل دي د تماکو والا زمیندار راځي مختلف والا پوته دي سلالان اډر دی واغشت اډر راځي خلکو کارډونه یو ډول تاسو نه کوي کوم خوشاله سي دا ماشين دی او دا د ماشين بالکل د چا خبره میږي غونته کې دی او د هغه پخوا وسې اوس مونږه یو باندې کولبه باندې کوداله باندې مونږ ګوډ جوړ کوو بهر دی وای چې اوس به دا اسانه شي مونږ چې څومره د چا خبره مصنوعي خوراکونه خورو نو دومره زموږ انرژي هم چې کوم دی نو پخوانو خلکو غونته کې نه ده بهرحال پخوا به خلکو چې کوم دی نو په لاس باندې به پوره پټۍ او جیره به وارسه به چې کوم دی نو کوداله به یې کولبه به مونږ خو نن سبا دی چې دا لږ اسان سیسټم دی پټرول پکې راغلو یو ماشین ایجاد کړی لاله تخبۍ نه راغلی بالکل مننه کوم خوشحاله اوسي چې داسې ماشینان او داسې چې کوم اسانتیا چې کوم ده نو هغه چې کوم دی نو خلکو له راوړي یو بل لور د السلام علیکم کور مې ښه دی خیر دي تاسو څنګه خیر ولې ګبراو شو وروره ګبراو خو نه شو دي تاسو لږ ټوپونه ول نو مې وویل ځکه چې زه خوښ وم نو ته دې خوښ وې او دا کیمرمین هم خوښ و نو داسې بالکل حاجي کوم ځای تغبې وایي تو فلم لګولی ځان ته دا د دې ریفر فلم دی که نه فلم دی تم د تغبۍ زم د تغبې دا د ماما نه لږ ګران څیز جوړ کړی بالکل دي ما لږ ارزان جوړ حاجي 15,000 لږ غریب غونته کې ذمېدار یې هغه به یالي ته به لږ داسې غټه سامه یې ګورې نن دا هم غریبانه نغښتی شي جي بالکل دا ریفر دی غنم کټ کوي دا د ګوډ مشین دی د خلکو اتفاق خرابې نه جي ولې خلکو به پخوا اشرې کولې نو اوس اشر نشته که نه هغه سیسټم ختم شوی دی لوګري وتښتېدله نو اوس د هغې د وجې نه مجبوریانه موږ دا شی مارکیټ ته راویشتو صحیح کټ کوي بالکل صحیح ده کټ نه کي خو اوس کو نه چلیږي نه او دغه ماشین چې دی دا جوار کري دا پلیټ کوي یوه کوي هغه ماشین هم د ګوډ دی خپله جوړوئ دا خپله جوړوي ماما سره یو ځای دکان دی که نه بېل نه لږ فاصله کې دی بالکل داسې مقابله کې یو بل سره یې که نه نه مقابلې خو خاص نه کوو بس هغې خپل ایټم جوړوي موږ خپل جوړو که دا مختلف دي لږ نومونه ورته ساخلي که نه ما داسې به د پښتو کې ورته د یوې مشین دی د دانې کرلو مشین دی ریفر دی دغه میز پلانټر دی دا د ده لا نوم کې ذمېدار سړی به ورته څه زمیندار چې ورته څه وویله دا اوس موږ لکه باجوړ دیر والا له جوړ کړي دي نو هغې دې ته د غوی دغه کوي یاره دا واړه غویان دي څوک ورته یې وړې ټیکټرې دي دا زما خیال دی دا ماشین چې څنګه روان دی بالکل زه به کیمرمین ته اشاره کوم چې دا ویډیو دا لږ اوچته که اوچتېږي چې داسې وګوري دا سړی او دا بالکل هلکه څومره ټایم کې دا پټۍ مټۍ یو جیره پټۍ دا جیره پټۍ یو ګنټه کې وایي حساب هم لګول بالکل 1 لیټر خرچه پې کوي ډېر اسانه دا خو ډېر اسان څیز شو یاره انشاءالله نظارې به نور هم اسانه وو ته مخکې ځو نورو خلکو سره بلکې دا یو بل ماما دی راسه دې ماما سره خبرې کوو السلام علیکم سلام الله ښې خیر دی بالکل شکر دی الله تاسو سره وړي مو هو د خپل یو ماشین راوړی روټي هو ته وایي روټي هو روټي خور که نه روټي هو روټي هو دې ته ګوډي ماشین وایي که نه اردو کې ورته ګوډي ماشین وایي څنګه چل کوئ لږ لا پاسې ماما چې دا ګوډ کوي هلته دا ګوډ کوي
ګوټ کوي سیل کوي تلی کوي د زمیندار لکه د غویانو چې څه قسم کار د کلبې هغه غونډ مکمل دې دپاره به بیا ډرایور چې ورسره هم وي نو ډرایور زمیندار خپله یي که نه ډرایور به ورسره نه زمیندار خپل وي څنګه چې کلبې سره خپله لګېږي به داسې دی سره به روان نور څه داسې ورانې مانې خو نه دي نه روانې نه کوي لتې نه وایي لتې متې نه وایي سیخ موجود بیا مینټننس به څنګه چل کې نه بالکل هر څه برابر مینټننس خو به یي که نه موبلیل به پکې بدلې تیل به پکې اچې موږ دلته کې ورکړی چاټ او هر څه هغه پویو زمیندار په هغه حساب کتاب پویو زمیندار سړی پوهېږي په دې بالکل پې پوهېږي اوسه پورې څومره مشینان جوړ کړي څومره مشینان چې کوم دي نو خلکو اخیستي دي الحمدلله دې وخت کې مونږ دا په 2015 کې شروع کړي دي او یاره یو 20 دانې هم بدلې کړي د دې دپاره دلته دې له راوړي چې دا خلک یې ویني ویې پېژني چې دا پښتنو جوړ کړي دا پښتنو جوړ کړي او خوشحاله اوسې لالا مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې ترې کوو نوې څیزونه نوې چې کوم ایجادات شوي دي او کوم پښتنو کړي دي هغه درته ښایي ما سره کتونکو څرنګه په خپرونه کې ذکر کیږي چې حلواګانې د مختلف ځایونو حلواګانې د کراچۍ حلوا مونږ یادو بیا پکې چې کوم دی نو د ډي ای خان بیا لکي مروت د دې ځایونو حلوا اکثر له راځي ژوندی دي عتیق مسعود زمونږ چې اکثر له حلواګانې رالیږي خو دلته نن چې کوم دی نو دوی په تالونه کې راوړي د مونږ خو دا واړه واړه ډبي ګورو او ماما خلي به که نه واړه ماما بس هسې ګوري ما ته بهرحاله د حلوا دکان ته راغلي او ډي ای خان نه حلوا راغلې ده ورور نه پوښتنه کوو چې څنګه جوړېږي او څه طریقې سره راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی بالکل خیر جوړ دی بخیر بالکل دومره لرې نه راغلی جی لږه حلوا دې راوړی صرف 2 تاله دې راوړی نه صاحب لږه نه ده دا خو صرف د مخامخ پروت ده که نه نمایش ده حلوا ډېره ده چې کوم ځای ډېره ده هغه ځای راته نو لاندې ګاډی ولاړ ده خاص نوم ورته وایي که نه به د ډي ای خان حلوا باندې مشهور نه دا سون حلوا ورته وایي په دغه کې خپله ورایټۍ جی تا نو د هغه ځایونو ورته سون حلوا دا د ډي ای خان سون حلوا ده نوم به ورته ډي ای خان ضرور بالکل هغې حلوا کې او دې حلوا کې دا څه خاص فرق دی یا چې کوم جوړېږي د علاقې په نسبت دا نام یې بدل دی که نه عام د شودو نه جوړېږي دا هم د شودو نه جوړېږي شودو نه علاوه پکې څه ساچو شودو نه علاوه اخروټ بادام او دا پیستا ډرای فروټ دا سیزونه اچو بیا په ډبو کې پیک کوئ هلته دکان دی یا تاسو سپلای کوئ څنګه او بالکل د بار نه هم خلک راځي د پنجاب نه پوره د خیبر پښتونخوا نه سند بلوچستان لکه دا میلمانه خلک یې ډېر وړي او خلک د یو بل ته ګفټونه هم ورکوي خرڅېږي که نه ډبو په حساب نه کیلو په حساب دا 2 قسمه ډبې وي که نه یو کیجی یو هاف کیجی نو دغه ویټ په حساب باندې خرڅېږي کیلو او نیم کیلو کیلو څنګه چلي کیلو یار دا خو مختلف ریټونه دي د 300 نه واخله 600 پورې هم شته مختلف ریټونه مطلب داسې کې دوکه کوي خلک که څنګه نه دغه کې یو سمپلي ورایټۍ پکې ډېرې ورایټۍ دي پکې شوګر فری پکې شته دی که نه شوګر فری خو شته یي خو مونږ خو نه ده راوړی دا تاسو نه هسې وي که نه وي شوګر والا سړی د زړی وشو زما اړه وشو نو بیا چې صرف شودې یي لکه هغه کې شوګر مونږ نه استعمال چینی پکې نه نه پیکه حلوا پیکه نو حلوا چې پیکه شي نو بیا پې څه چل نو مریضان خو یې خوري هغو پاره خو خواږی نه مننه کوم ورور را سره او صوفي صاحب حلوا وختي خوړله ګورم تپوس دې کومه چې څنګه چلو السلام علیکم وعلیکم السلام اخي الحمدلله حلوا دې وخوړه الحمدلله ست دې مونه کو چاته یاره موږ خو درته اوس هم درمل خپله مېلمانه خپله مېلمانه ودې خوړه جی ما چې مزیدار بهترینه خوشحاله ساته وروره خوشحاله شه او لږه شانتې حلوا خورو او وایي دا لږه شانتې وخورئ آیل فری ده مطلب آیل پکې نشته دی آیل فری مطلب آیل پکې نشته نه دا ملای نه جوړېږي شودو نه خالص شودو نه دغه کې دغه نه دا سپین حلوا تاسو مخ لرئ لکه جمع نه مخکې ځو نور خلکو څخه خبرې کوم سره